د ایران او اسرایلو ترمنځ د روانې کړکېچنې فضا په دوام د امریکا متحده ایالاتو د ایران درې ستر اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. ولسمشر ټرمپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل کې لیکلي چې دغه بریدونه د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په موخه ترسره شوي دي. په نښه شوي مرکزونه فردو، اصفهان او نتنز دي. دا درې واړه د ایران د اټومي پرمختګ بنسټیز تاسیسات ګڼل کیږي. د نتنز مرکز چې د تهران سویل ته شاوخوا 250 کیلومتره لرې موقعیت لري، د یورانیمو د بډای کولو لویه فابریکه ده. راپورونه وایي چې دا مرکز درې د ځمکې لاندې ودانۍ لري چې کولی شي تر 50 زره پورې سانټریفیوژ ماشینونه خوندي کړي. دا ماشینونه یورانیم تر 80 سلنې پورې بډای کوي چې یوازې 90 سلنه بډایه شوي یورانیم د وسلو لپاره کارول کیږي. د بریدونو په نتیجه کې د نتنز د ازمایښتي بډایه کولو فابریکه چې له 2003 میلادي کال راهیسې فعاله ده ویجاړه شوې او د ځمکې لاندې برخو برېښنا هم پرې شوې. کارپوهان وایي چې د برېښنا پرې کېدل کولی شي د اټومي وسایلو فعالیت ته جدي زیان ورسوي. د امریکا دغه هوایي بریدونه چې د اسرایلو له پخوانیو عملیاتو سره یوځای شوي ښیي چې کړکېچ نوي او خطرناکه کچې ته رسېدلی دی.